تراسه چې نن زما د مینې نکل درته وکم صندوق مې خلاص د زړه کم تراسه چې ډیپو د ستړې مینې په کیسه کم د زړه راز در ښکاره کمه یو وخت زما ځواني وایه نجلۍ به تنګولم پر لاره چې به تللم ما نه پکاوی باک په خپل روزګار پسې به وتلم ماښام کور ته راتللم نجلۍ د کلي نه وه نه زموږ د علاقې وه د بلې وې ضلعې وه وجود یې راسه لرې و اروا یې رانږدې وه د بلې منصوبې وه وخت د شپې ناوخته خلک ویده وه نیمه شپه وه زه ناست توره کوټه وه موبایل ته رالی زنګ د نامعلومه کشمیره وه نامه ورسره نه وه چې پورته مې موبایل کې د نجلۍ وګایېدله ویل چیرې یې بلبله زما نوم یې راته واخیستې او دا یې وویله پلانی د زړونو غله ما وکړې ځینې ال چې څوک له کوم ځایه غږېږي په کوم نامه یادېږي تر دا وخته لا ناسته یم نو څه وخت به ویدېږي په ځان ازارې کېږي دی وژړل ولته مې د ال اوس کوې پوښتنه ظالمه کبرجنه ما ټول ژوند داسې تېر کړې هره شپه مې وه غمجنه پر دې څه ارمانجنه پر ما هم لږ د مینې غلبه سوه لږ اګا سوم اخته یې په سودا سوم خو بېرته مې شیطان کوي ولا حوله ځین پر شا سوم په بل مجلس لګیا سوم بیا برته کړه راغبرګه ویل ته مې در زړه کښلی ځان نسې خلاصولی تا داسې حسابم خاص لکه یې چې مې ګټلی پر زړه مې یې لیکلی اخته سوم په تشویش کې سرګردانه غوندې شپه وه کیسه ډېره اوږده وه یو څو عمر مشرو دا د خبرو معامله وه لیدلې مې لا نه وه وخت په تېرېدو مو نوره هم مینه خوږه سوه پخه مو رابطه سوه چې اوس به سره وینو خامخا دا مو واده سوه پر دې مو فیصله سوه یو ورځ مې ورکړی آل چې دا بېلتون مې د وسبار دی ارمان مې ستا دیدار دی ته حال راکه نازکې کم دې کلی کم دې ښار دی درځم ډېر مې تلوار دی بیا ځای رامارې ټیکې ول راځه د لارې سر ته زموږ چم او زموږ ګودر ته راواوړه پر کوږک راسه د سپین بولدک باډر ته نږدې یو دا ډبر ته له دې ځایه فش ولاړم خاص هلته ورغلمه چې دې ور وغوښتمه د دې ځای مو معلوم و پر هغه ځای کښېناستمه هلت یې سوم په تمه زه ناست وم دا یو دم لکه کوتره راښکاره سوه زه ولیدم تکیه سوه یوارې یې خندل او بیا ټکۍ له ژړا شنه سوه په بل مرض اخته سوه چې بېرته پر خپل حال سوه ښایسته لکه سپوږمۍ وه د حسن شهزادګۍ وه په غاړه کې اوبه ښکاره کېدې دومره تنکۍ وه خاص لور د ښاپېرۍ وه
خاستا کلمی ورځي جګبانه سترګې یا توري زلفانې یا سمسوري د سپین رخسار شغلې یا په اواتلې پر ارلوري لمبې یې کړې راپوري مجلس مو سره وکړي ملاقات مو سره وسو دا یو ارمان مو پرسو یو داسې خوږ اوقات مو چې بیخي باندې پوه نسو چې تلم پاته مې زړه سو اخر چې سره تلو دې ویل لار به دې څارمه په تمه به دې یمه ما هم تسلي ورکړمه ولته د ځان کومه ښایستې نه دې پرېږدمه په زړه کې مې سوه ښخه په یو چم نه هېرېدله له زړه مې نه وتله په ویښه مې هم ملهم په خوبونو کې راتلله شپه ورځ مې یادېدله د دې هم شونډام پرې و او زما هم وتلې خوله وه توده د یشلمبه وه له هغه وصال وروسته زه طالب د ګلبشره وه پر دواړو مځکه سره وه زما ډېرې مجبورې وې او پر سر مې سل غمونه سل ځایه مې لاسونه په نن و په سبا کې وم خو ډېر تېر سو وختونه د دې راتلل حالونه ولزر کوه پر ما مرکه ناستې ورکوي مې جانانه در سوړې مې زما نلویه د وزړه تماول اسې تنګوي مې مزاق کړې غږوي مې دا بله ورځ خبر سوم اچانک چا ویل کوزده سوه د هغې رشته وسوه چې ستا پر نوم وناسته اوس د بل چا په نامه سوه مېرمن د بل کاله سوه ما وکیله دې حال ما ول دا څرنګه کیسه ده رښتیا که پروګنډه ده دا ونیوه سلګو ویل رښتیا ده درواغ نه ده دغه کیسه له زړه ده ګیلې یې ډېرې وکړې ویل څنګه دې کړم خواره افسوس بیا وپا یاره هډوکه یې ام پرېکه ویل ولاړمه دلداره ژړل یې بې اختیاره پر ما د غم قیامت سو پر بدن مې جامې پرېکې له درده مې نارېکې هېڅ نه راتلو در لاسه چې هر څو مې سترګې سرې کې له بخته مې ګیلې کې زما هم سو ارمان خاورې د دې هم ارمان یم ګړی د دواړو ژوندون ستړی ما دا له لاسه ورکه او دې ځایه مه بایللې زموږ دواړو بخت رټلی وس لاړه وس واده سوه وس عزت د بل د کور سوه د بل د اولاد مور سوه عبدالعزیز لوڼه وس د بل زړه ته ټکور سوه زما مینه یې پېغور سوه هغې په اخلاص کړې زما مینه دا مې دوه ده زما دا یوه تمنا ده بادار دې نسل ډېر کې خدای دې تل لري اباده هر وخت دې اوسې ښاده